مولانا او د پی ټی آی ګوند بالاخره پر پښتنو غیرت وکړ او پر جرګه حمله وغندله. وای په دې کار سره ځوانان لا د ریاست ضد کوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د خیبر پښتونخوا حکومت چې د پی ټی آی دی خو د پولیسو مشر بیا د پوز خاص کاست دی. دا چې ګنډاپور هم د پوز یو لاسپوڅی دی او د خلکو په ملاتړ کوم اقدام نشي کولی. خو بل خوا بیا د تحریک انصاف ګوند سیاسي کمیټې پر پی ټی ایم بندیز او پر جرګې برید په سختو ټکو غندلی. د پی ټی آی رسمي اعلامیه کې راغلی چې پښتون ژغورنې غورځنګ یو سوله ییز تحریک دی او پر دې بندیز لګول دا معنا ورکوي چې حکومت نه غواړي د دوی مشروع غوښتنې واوري. اعلامیه کې پر پښتون جرګې د پولیسو حمله غندل شوې او له حکومت یې غوښتي چې په داسې بې ځایه اقداماتو دې د خلکو غوسه لا نوره هم نه پاروي. همداراز د پی ټی آی مهم مشر اکرم راجا چې وکیل هم دی ویلي حاضر دی چې په وړیا توګه د پی ټی ایم څخه د بندیز لرې کولو لپاره عدالت کې د دوی قضیه مخکې یوړي. بلخوا مولانا په واڼه او خیبر کې د کیدونکو جرګې پر ګډون کوونکو بریدونه غندلي. د پاکستان جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پښتنو کیدونکو جرګې پر ګډونوالو په خیبر او واڼه کې د پاکستاني ځواکونو بریدونه غندلي دي. هغه ویلي د پاکستان حکومت په دغه کار سره حالات لا ترنګلي کوي. د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر شپه ناوخته په ایکس پاڼه لیکلي چې د پښتنو کیدونکو جرګې له ګډونوالو سره د خبرو پر ځای د پاکستان حکومت د زور زیاتي لاره خپله کړې چې دا به بدې پایلې ولري. هغه پر امنیتي ځواکونو باندې غږ کړی چې حالات تر دې خراب نه کړي. مولانا ویلي په تاریخ کې هم له ګوندونو او غورځنګونو سره د حکومتونو زور زیاتی خلک کمزوري نه بلکې لا یې ځواکمن کړي دي. هغه ویلي جرګه پر لت لارونه او غونډې په جمهوري حکومتونو کې د غږ پورته کولو تر ټولو بنسټیز اصل دی. نو اوس د پاکستان حکومت ولې د خلکو د جرګو او غونډو مخه نیسي؟ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.